کونړ ولایت کې د ټپیانو او د شهیدانو د انتقال لړۍ پای ته رسیدلې. هوایي ځواک وایي اوس د خوراکي توکو او د نورو اموالو د انتقال لړۍ پیل شوې. په ټوله کې موږ تقریبا 4 ورځې کېږي چې دغه میشن موږ شروع کړی و تر څو هغه غریب او نادار افغانان چې په جګو ځایونو کې بند پاتې وو او د زلزلې د وجې زخمیان وو هغه الحمدلله ثم الحمدلله ټول موږ خلکو راښکته کړل او هغه ځایونو کې چې موږ کولی شول چې ورته ناسته وکړو هلته ناسته وکړله نو په زرګونو زخمیان تر اوسه پورې موږ د زلزلې ځای نه راوباسلي دي او ټول هم انتقال کړي دي جلال آباد ښار ته او اوس په روغتونونو کې دي او د ډېرو ژوند هم الله پاک د ژوند وژغورل شو. نو اوس موږ په اکمالاتي برخه کې د خلکو سره کومکونه کوو ځکه اکثره کورونه هلته وران شوي دي نو موږ ورته ډوډۍ خیمې او خوراکي توکي پاخه ورته رسوو اوس په عاجله توګه خو دغسې فکر کوم چې یو پروګرام شته د حکومت او د خیریه بنسټونو چې هغو دپاره موږ داسې توکي ورسوو تر څو هغوی پخپله وکولی شي پخې کړي. کونړ ولایت کې د فایدامې رئیس وایي نورګل ولسوالۍ او همدارنګه دیوګل هغه ساحو ته چې زلزلې ځپلې دي لارې ګودرې خلاصې کړي دي. وایي امکانات مو په لاره اچولي او هڅه کوو چې هغه ساحې چې بندې دي هغې ته هم د لارې او د موټرو د انتقال ترتیب برابر شي. نوموړي په وینا څه خپل امکانات ترتیب کړي دي او همدارنګه د په کرایې هم لوی موټر د لارو خلاصون دپاره کرایه کړي دي. موجوده ناورین په دغه ورځو او شپو کې کومې لارې چې د ولسونو په مخ باندې بندې وي هغه کلو بانډو ته وي او که هغه مرکزي نقطو ته وي الحمدلله په مغه اوله ورځ باندې اکثره لارې خلاصې شوي دي. بعضې لارې داسې لرو چې هغه امرجنسي یو وارې نه خلاصېږي هغه د میاشتو کارونه غواړي ډېرې زیاتې تخریب شوي دي په هغې باندې هم الحمدلله کارونه شروع دي مشینګري را روانه ده رسېدلې ده د ننګرهار فایدامې ریاست هم مشینګري دلته کې وجود لري هغه هم راغلې ده په کرایه باندې مو هم مشینونه نیولي په لاره دي څه نو انشاءالله امید دی په قریب مستقبل کې دا ټول مشکلات ورحل شي انشاءالله مسله به الله حل کړي. د یادولو وړ ده چې تازه د کونړ ولایت ته د ملي دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت صاحب هم راورسېد او د دیوګل او همدارنګه د نورګل ولسوالۍ له هغه سیمو چې زلزله ځپلې دي لیدنه وکړي. پولیس د ټولنې خدمتګار